ځوانو کمونیستو افسرانو ته پلوال ټانکونه اوس لارګ ماڼۍ سره ولاړ دي چې یو وخت پکې د شاهي کورنۍ وروستي کس ولسمشر داوود واکمني کوله. د ماڼۍ دننه دی او همې د ماشوم لمسیانو په ګډون کورنۍ وروسته له هغه ووژل شول چې جمهوري ګارډ ترې په میړانه دفاع او ننګه کې جګړه وبایلله. اوسني واکمن دعوه کوي چې دوی ځکه باید ویشتلي وای چې تسلیمۍ ته یې غاړه نه ایښودله. له بیلابیلو قومونو او قبیلو راغلي دا خلک چې د وروسته پاتې هیواد کې ژوند کوي اوس پر دې ټانکونو ورخیږي چې جګړه کې زیان نه دی وررسېدلی. دوی د پخواني فیوډالي رژیم پر پای ته رسېدو خوښ کاري. صدارت یا د لومړي وزیر ودانۍ کې بیا نوي واکمن په دې هڅه پرله پسې غونډو کې بوخت دي چې د نږدې منځنیو پیړیو دا مدنیت شلمې پیړۍ ته راولي. 10 ورځې وشوې نوی واکمن نور محمد ترکه لومړی ځل د خلکو پر مخ راښکاره شو. زموږ اړیکې به ټول په پوره پام اوري چې د شوروي اتحاد او زموږ ټولو ګاونډیانو په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې زموږ له انقلابي حکومت د دوی د ملاتړ پر کچې ولاړ وي. ښاغلي ولسمشره، دا د دې معنا لري چې تاسې به د ناپیېلې ټلوالې سخته تګلاره خپلوئ؟ دا بیخي سمه خبره ده. د رسنیو ته ویل حکومت کمونیست نه دی. افغانان ډیر ژمن مسلمانان دي. دوی ته کمونیزم له خدایه انکار او الحاد دی. نو ولسمشر ترکه نه غواړي د خپل ګوند په کمونیست بللو د دوی دیني احساس وپاروي. بل ستونزه چې نوی حکومت ورسره مخامخ دی دا ده چې افغانان پر خپل ښکلي غرني هیواد سخت ویاړي. کله چې برتانیا پر هند واکمني کوله افغانانو له دې ځایه د شړلو لپاره ورسره دوی سختې جګړې وکړي او دوی اوس هم خپلواکي هیڅ داسې حکومت ته نه ورکوي چې داسې ښکاري روسیې ته سر ټیټوي.